د اسلامي امارت د یو لوړپوړي چارواکي د لوڼو یو پټ راز ښکاره شو او پاکستان د افغانانو په اړه ناوړه پریکړه کړې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي سهیل شاهین لوڼې د قطر په عصري ښوونځیو کې زده کړې کوي. د اسلامي امارت د قطر دفتر مسؤل او ویاند سهیل شاهین منلي چې د هغه لوڼې د قطر په عصري ښوونځیو کې زده کړې کوي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مخې ته راغلي چې ملا هیبت الله د افغان ښځو لپاره د زده کړو حق په افغانستان کې په بشپړه توګه بند کړ. افغان نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو له حق څخه بې برخې دي. خو د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې د ښو زده کړو واره ترلاسوي. د دې وضعیت په اړه ګڼو وګړو نیوکه کړې چې ولې د اسلامي امارت مشران د خپلو کورنیو لپاره د زده کړې واري برابروي خو په افغانستان کې یې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د اسلامي امارت دا دریځ د کورنیو او نړیوالو کړیو له لوري له سختو نیوکو سره مخ شوی دی. ځینې افغانان وایي د اسلامي امارت مشران او کشران دوه مخي یا منافقان دي. د پردیو په اشاره افغانان له ژونده بیزاره کړي. خبریال طاهر خان په خپلې واکمنۍ کې د سرچینو له خولې خبر ورکړی چې ټاکل شوی ډیر ژر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستنې دویمه څپه پیل کړي. د افغان کډوالو د جبري ایستنې لومړۍ څپه 13 کال په ژمي کې ترسره شوه. نوموړي لیکلي دا ځل به د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال په ډله ایزه توګه وایستل شي. تر اوسه د پاکستان کومې رسمي سرچینې دغه راپورونه نه دي موندلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.